په پکتیا ولایت کې پر یو تن قاتل د قصاص الهي حکم تطبیق شو. په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې 14 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د سترې محکمې نظامی معاون د دعوت او ارشاد ریاست په میاشتنۍ غونډه کې وویل د قضایه قوې ټول مسؤلین مکلف دي چې د خپلو اړوند مراجعینو سره د اسلامي شریعت د ارشاداتو مطابق چلند وکړي، غږ یې واوري، ښه اخلاق ورسره وکړي او د اړتیا پر مهال یې په اصولو پوه کړي. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې اداري مرستیال د ایران اسلامي جمهوریت لا راغلي پلاوي سره وکتل. د سترې محکمې اړوند د جنوب غرب زون تجارتي دیوان د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبه کې 55 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبه کې 9103 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 12311 وثیقې اجرا کړې دي. د هرات ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبه کې 3800 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 2903 وثیقې هم اجرا کړې دي. د کندوز ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبه کې 2604 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1902 وثیقې هم اجرا کړې دي. د ننګرهار ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبه کې 2928 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1201 وثیقې هم اجرا کړې دي. د بلخ ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبه کې 3509 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 2416 وثیقې هم اجرا کړې دي. د بغلان ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبه کې 2315 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1901 وثیقې هم اجرا کړې دي. د تخار ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبه کې 2009 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1919 وثیقې هم اجرا کړې دي.